سلامونه جوړ په خیر په نننۍ ویډیو کې په دې خبرې کوم چې څنګه به خلک کولای شي په جرأت خبرې وکړي ما سره ډیر ملګری او انډیوالان تماس نیسي دوی لدې شکایت لري چې دوی په مجلسونو کې په صنفونو کې په دفترونو کې او ډیرو نورو هغو ځایونو کې چیرته چې یو مجموعه خلک وي دوی خبرې نشي کولای دا مسأله په یو نه یو ډول یو شخصیتي اختلال دی خو دومره ستونزمنه نه ده لږ ورته توجه پکار ده ترڅو هر انسان وکولای شي چې په خپل ځان باور ولري او لږ متمرکز شي ترڅو د یوې موضوع په تړاو یا له د څخه یو څوک پوښتي یا د غواړي یو چاته راپور ورکړي یا د غواړي خپل نظریات بیان کړي په یو مجموعه کې په ټولنه کې یا په غونډه کې یا په دفتر او ځینو نورو هغو ځایونو کې چې د ضرورت لري ترڅو خبرې وکړي نن په ویډیو کې په همدې اړه خبرې کوم ځینې تخنیکونه در سره شریکوم چې تاسو وکولای شئ په جرأت خپل نظریات بیان کړئ او په جرأت وکولای شئ چې په عامه مجلسونو کې په لوی غونډو کې ښه وینا وکړای شي تر ټولو لومړی مهارت دا دی چې تاسو د همغه موضوع په تړاو چې غواړئ خبرې وکړئ معلومات ترلاسه کړئ که دا موضوع ستاسو د کار اړوند وي ستاسو د مسلک اړوند وي یا تاسو ته یو مسؤلیت در سپارل شوی وي تاسو په هغې کې لږ تر لږه یو څه معلومات په لاس راوړئ ترڅو په هغې بیا تاسو په اسانۍ خبرې وکړای شئ کله مو چې معلومات په لاس راوړل څېړنه مو وکړه او همدارنګه د هغې په تړاو مو ښه ځان پوه کړ نو بیا کولی شئ چې د خپلو تجربو سره په یو ځای کولو سره هغه موضوعات په ډیره اسانۍ او ښه ډول خلکو ته تشریح کړئ دویم که چیرته مو معلومات ترلاسه کړل تجربه هم در سره وه د موضوعاتو په تړاو او دغه راز پوهه هم در سره وه تاسو کولی شئ چې په پوره جرأت او پامنوي او دغه ځواک په لرلو سره تاسو هغه خپله وینا تشریح کړئ یا په اصطلاح یو مسؤلیت در سپارل شوی یا یو پوښتنه در څخه شوې تاسو یې په اړه پوهیږئ هم نو چرت مه وهئ تشویش مه کوئ چې تاسو به ونسئ کولی ترڅو د دغه موضوع په تړاو په اسانۍ خبرې وکړئ کله چې تاسو معلومات ولرئ تجربه ولرئ او د یوې مسئلې په اړه په واضح ډول پوهه ولرئ نو بیا تاسو ته اسانه ده چې د هغې موضوع په تړاو په اسانۍ سره خبرې وکړئ دویم د باجرأته خبرو کولو لپاره تاسو خپل ځان ښه وایسوئ تاسو خپل ډیسپلین ته پاملرنه وکړئ فرضاً له جامو مو نیولې تر څیرې پورې د ویښتانو تر ډول پورې او همدارنګه د په خپل ځان د اطمینان لرلو پورې تاسو کولی شئ چې په خپل ځان باور څومره چې کولی شئ هغومره زیات کړئ او فکر وکړئ چې تاسو ته چې څوک ناست دي یا په مجلس کې چې چا ګډون کړی هغه هم ستاسې غوندې انسانان دي نه له تاسې پورته دي نه له تاسې ښکته دي او دا ژبه ده چې تاسې هغوی ته قناعت ورکوئ د جرأتمندانه خبرو ګټې ډېرې دي وسو بیا په بله ویډیو کې هم پې خبرې وکړو خو دلته ما چې دومره اشاره ورته کوم چې تاسو که هر ځای کې په واضح ډول خبرې وکړئ جرأتمندانه خبرې مو وکړئ تاسې به خپل موقف او خپل شخصیت لوړ کړئ نو دغه دوه موارد مې تاسو سره شریک کړل دریم موارد دا دی چې تاسو کله چې خبرې کوئ تاسو د وینا د فن ځینې تخنیکونو څخه کار واخلئ مثلا د بدن ژبه وکاروئ خلکو ته مخامخ وګورئ ځینې مسایل د سر په ښورولو ورسره ومنئ ځینې رد کړئ کله چې تاسې خبرې کوئ په مجلس کې شاوخوا مو ښه نظر واچوئ چې تاسو ته څوک ناست دي څوک څومره تاسو ته توجه لري کله چې تاسو په مجلس کې کنټرول ولرئ مدیریت وکړئ نو تاسو به وکولای شئ چې په اسانۍ خپل د زړه اظهارات وکړئ خپل وینا تشریح کړئ خپله موضوع تشریح کړئ دغه راز کله چې تاسې شاوخوا متوجه وئ او پوهېدئ چې څومره خلک تاسې ته غوږ دي نو تاسې ته اطمینان درکول کیږي چې ستاسو وینا ته خلک غوږ دي اوري یې نو بیا باور در په برخه کیږي او جرأت در په برخه کیږي تاسې به وکولی شئ چې په اسانۍ خپله موضوع تشریح کړئ دغه راز د خبرو کولو لپاره تاسې خپل آواز هم خوندي کولی شئ خپل آواز ته پام وکړئ ډېر خو به لوړ غږیږئ نه څومره په والیم کې تاسې خبرې کوئ مجلس څومره د کومې کچې مجلس دی څومره ستاسې غږ هغو
خلکو ته ځي. هر څومره چې تاسو خپل ټون باندې کنټرول ولرئ په همغه به تاسو جرأتمندانه وښودل سئ او با جرأته یو څوک به وښودل سئ او خلک به هم درڅخه متاثر سي. دغه راز د با جرأته خبرو کولو لپاره بل مهمه مسله دا هم ده چې تاسو خلکو ته د خبرو کولو په موقع ورکړئ. یعنی هڅه مکوئ چې هر څه خپل وایي، هر څه خپل تشریح کړئ. تاسو له نورو هم واورئ چې هغوی په کومو موضوعاتو خبرې کوي، د هغوی نظریات څه دي. دغه راز خپل کله چې خبرې کوئ ډیر مشرح مه غږیږئ. یو چا درڅخه پوښتنه وکړه ټو د پوینټ خبره وکړئ، د همغه موضوع په تړاو خپل نظر او تجربه شریکه کړئ. اخوا دی خوا جزئیات مه شریکوئ او دغه راز شمیرلې خبرې کوئ ترڅو خلک ستاسو له خبرو یو ډول پند واخلي او وپوهیږي چې تاسو څه وایاست. کله چې دغه څو موارد مو د خبرو کولو پر مهال ورته توجه وکړه نو تاسو به بیا هر ځای کې چې وي ولسمشر سره وي، ولسکشر سره وي، دفتر کې وي، د همصنفیانو ترمنځ وي، د ځوانانو ترمنځ وي، د ملګرو ترمنځ وي، یو شمېر دوستان له دې هم شکایت کوي چې دوی نسي کولی چې خبرې اترې وکړي. نو په ټوله کې تاسو خپلو معلوماتو کچه مو لوړه کړئ. څه چې لرئ هغه باندې فکر وکړئ، په هغې متمرکز شئ. دغه راز تجربه مو چې په کومه برخه کې ده د هغې په تړاو خبرې وکړئ، خبرې مو شمیرلې وکړئ، په مجلس کنټرول ولرئ او دغه راز د خپل غږ یا صدا کنټرول ټون کنټرول کړئ. نو تاسو به وکولای شئ د فهم وړ خبرې وکړئ او چاته به خپل احساسات او خپل نظریات هم وړاندې کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی الله سپارم. په مخه.